هله داسې فولډر جوړ کړه چې ډیلیټېده بیا ونه لري. څنګه جوړوی سو؟ راځه فقط راسه پر سټارټ مینو راسته کلیک وکړه چې ته راسه کمانډ پرامپټ اډمین را خلاص کړه. کله چې دې دا را خلاص کړي دا به یس کړي. راځو یس باندې کلیک کوو. کله چې دې پر یس کلیک وکړئ توره صفحه به درته را خلاص شي. دې ته چې ویل کېږي سی ام ډي په لنډ ډول به درته وایم چې سی ام ډي را خلاصه کړئ. دلته به راسئ د هغه ډرایو لیټر به ورکړئ. د هغه ډرایو نوم به ورکړئ. هغه لیټر نه دی. کله چې موږ دلته ډرایو ته راسو دلته دا زموږ ډرایوونه دي ګورئ. راځو پر دې ځای باندې کلیک کوو. یو ډرایو دویم ډرایو دریم ډرایو څلورم ډرایو هر څو ډرایو چې لرې دلته دا ای لیکلی دی سی لیکلی دی اف لیکلی دی. ښه ورته متوجه سئ. دا ای سی اف دې ته چې ویل کېږي ډرایو لیټر ویل کېږي. دا بندوم. کله چې بند کړئ زه راځم دلته د یو ډرایو لیټر به ورکړئ. زه د ای ډرایو لیټر وکړم. دلته به ډبل ټک ورکړئ. ډبل ټک چیرې دی؟ په کیبورډ کې او اس کا ووهه شفټ ونیسه چې ووهه شفټ ونیسه د کا بټن ووهه دا ډبل ټک دی. صحیح سو؟ ډبل ډاټ یې بولي. راوسې پر دې به انټر ووایې. دا معنی چې ته اوس په ای ډرایو کې هلته یې د چیش د لارې د سی ام ډي د لارې اوس داسې فولډر موږ جوړوو. دی فولډر جوړوو چې هغه ډیلیټېده ونه لري. یعنی ډیټا پکښې کې ډیلیټوي خو ډیلیټېږي نه. خالي دې ولاړ ډیلیټوي خو ډیلیټېږي نه. داسې فولډر ته همیشه څه شي ضرورت دی. راځو څنګه جوړوو؟ فقط یو دانه کمانډ دی. څنګه کمانډ دی؟ دلته به ولیکې ام ډي یعنی میډ ډایرکټري جوړ یې کړه چې شي مستقیم ډول. یو وارې به د سپیس بټن ووایې. دوه واره به د سلش ورکړې. ټکي به ووایې بیا به سلش ورکړې. د ای ډرایو د ډرایو هغه لیټر به ورکړې. بیا به ډبل ټکي ورکړې. بیا به هغه سلش ووایې. دلته به څه شي ورکړې؟ دلته موږ څو نومه لرو. یوازې ځانګړي نومانو باندې موږ دا فولډر جوړولی سو. څنګه په ځانګړو نومانو باندې؟ دلته یو به څه شي کام د څه شي ګوره د کام یو څخه نیولې بیا تر کام یو څخه نیولې بیا تر کام نو پورې. ګوره کام یو کام دوه کام درې کام څلور کام پنځه. او د بل څه شي دی؟ او همدارنګه د ال ټي پی یو څخه نیولې ال ټي پی یو څخه نیولې بیا ځه ټو تر ال ټي پی نو په دغه نومو باندې موږ څه کولی سو؟ فولډر نوم په داسې شکل جوړولی په داسې شکل فولډر جوړولی سو هغه بیا ډیلیټ نه سي. څنګه؟ زه راځم دلته لیکم کام یو چې دا جوړ کړئ جوړ سو. مشکل میسج نه کړه. زه به ورته ولیکم سټارټ شروع کړه ای ډرایو ډبل ټکی ورکړه. دی به تاته چې ای ډرایو راخلاص شي. د کامیو په نامه فولډر به چیرې ماته جوړ شوی په دې ځای کې راوځئ کوچنی ریفریش به ورکړو او دا دی جوړ شوی دی. اوس که زه دا ډیلیټوم راسته کلیک به پر وکړم ډیلیټ بټن ته به راسم وایي ټرای اګین دا نه ډیلیټېږي. هر څومره کوشش وکړه نه ډیلیټېږي. دا به څنګه ډیلیټوو؟ بیا به راس و هغه سی ام ډي ته به راسې. دلته به ولیکې چې آر ډي ریمو ډایرکټري بیا سلش ټکي سلش بیا ای ډرایو ډبل ټکي سلش چې شي هغه د فولډر نوم به ورکړې کام یو. او چې غلط راوسې ولیکې آر ډي بیا به سپیس ورکړې سلش ټکي سلش بیا به د ډرایو لیټر ورکړې ډبل ټکي به ورکړې بیا به دغه ورکړې بیا به کام یو ولیکې انټر به کړې. اوس سټارټ بیا شروع کړه د ای ډرایو وکیک انټر یک چې انټر دې کې هغه فولډر به چی سوي د منځه به تللی. یعنې دا اوس زموږ د یو داسې فولډر جوړېدل چې هغه انډیلیټیبل وي نه ډیلیټېږي. او څنګه کولی شو چې انډیلیټیبل فولډر موږ ډیلیټ کړو؟ همدغه بیا د انډیلیټیبل فولډر ډیلیټول دي چې یعنې څنګه په یو میموري کارت په یو فلاش یا په کمپیوټر کې داسې فولډران پیدا کېږي چې هغه ډیلیټېږي نه. بیا به څنګه کوې؟ راځې به سی ام ډي ته په سی ام ډي کې به څه شي لیکې؟ موږ دا دوه کمانډه په دې ځای کې لرو. راوسې دلته به دا کمانډونه ولیکې. یو دانه د ریمو دپاره ریمو او بل یې د چې دپاره د اډ دپاره. د ریمو دپاره څنګه کولی شو چې وغورځوو؟ آر ډي ولیکې سپیس به ووایې دوه سلشه به ورکړې بیا به سلش ورکړې یو دانه ډرایو لیټر به ورکړې ډرایو لیټر دا چې دې ورکړې بیا به چې ورکړې ټکي به ورکړې سلش به ورکړې بیا به فولډر نیم به ورکړې. مثال اگزامپل څنګه؟ اگزامپل به داسې ولیکې چې آر ډي سلش چې شي سپیس به ورکړې سلش ټکي سلش دلته د ای ډرایو دی ډبل ټکي دی بیا به نوم ورکړې د کامیو په نامه.
دا زموږ د لرې کولو طریقه. همدارنګه کم یو دې نه وي په میمري کارټونو کې داسې فولډران جوړېږي چې هغه ډیلیټېږي نه، فقط د هغه فولډر نوم ورکړي، هغه فولډر به اتومات غورځوي. د اډ دپاره څنګه یې جمع کوو یا یې څنګه جوړوو؟ بیا به راسه ولیکې میډ // بیا به ولیکې د ای ډرایو هغه لیټر به ولیکې، ډرایو لیټر به ولیکې، ډبل ټکي به ورکړې، سلش به ولیکې، دلته به څه ولیکې کام یو یا د زه تر څو پورې ټو کام 9 یا ال فی ټي یو څخه نیولې تر ټو ال فی ټي 9 دا نومونه به ورکړي، فرق نه لري هر نوم چې ورکړي. په دې نومونو کې تا ته داسې فولډر جوړېږي چې انډیلیټیبل وي. تر راتلونکي درسه مې پر الله سپارم، مخته مو ښه. که مې چیرې ویډیو خوښه شوې د ملګرو سره شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ د زیاتک اکاډمي په نامه باندې، او ویډیو لایک کړئ. که کومه پوښتنه کوم مشکل لرئ هغه موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. مخته مو ښه. الله